د کہانی شروعات د کلاډیانو د یو ټیم کېږي کوم چې په دې وخت کې د خپل نوې میش د پاره د ملک بار روانو د سره په دغه سفر کې خپل د خاندان ولسه کسان هم شاملو د په دې وخت کې سخت خوشاله ولې چې په دې کې کسان داسې هم موجودو کوم چې په اول ځل باندې د خپل ملک بار روانو دا جس چې کله والوزي او په غټو غټو غرونو باندې سفر را شروع کی د لقون ته وخت پر هر څه ټیک ټاک رواني خو بیا ناڅاپه دغه جس پړ چیدل شي د جټکی پر تواره سیبا کېږي د سره وای چې د نسوم سامان موجودي هغه خو دې خو راغورځېدل شروع شي پایلټ دغه جس د سمبالولو هبلها کوشش وکي خو دې نو مخکې چې نور سکړو په دې وخت کې هغه جس یو غټ سره جنگيږي پر سره هغه جس په دوی سو کې تقسیم شي چې جس شاته نه سادیو کې لاړی سره کته وغورځيږي او چې کوم مخکې نه سپاتې وي هيو غټ کاني سره جنگيږي چې دغه درس تر دې د پوري خطرناک وي چې ټوپ ټوله سټونه په یو بل کې ورننوزي پاکي تر دې د پوري سخل قرآن او چقيږي چې په موقع باندې مړ شي په دې کې څه کسان بچ هم شي کوم چې زر خپل ځاون را سنبال کی او باقي کسانو سره مرسته را شروع کی د ذکر بیا پایلټ را معلوم کې نګوري چې تر دې حد پورې زخمی دي کوم چې په طریقې سره هم نشي بچ کېدلی په دغه جس کې په دې وخت کې 45 کسان موجودو چې په دې حادثه کې تقریبا 18 کسان د خپل ژوندګونو لاسونو وینځي تر ماخام وخت وي د وجې زر تر زر غلطه کې تر را شروع شي او د سری پازه کې وره ورېدل هم شروع شي او چې څومره کسان پازه کې بچ شي هغه د یخنۍ د خپل ځان د بچ کول د پاره یو بل ته ورنږدې شي کوم کسان چې مړ شو دوی دغه جسمونه را واخلي او جس په سورو کې ورکې د پاره چې د بار نه هوا نه راځي د پسنه طریقې سره پازه کې شپتیره کی او په سبا باندې پازه کې نور روخي چی او دوی سره د پازه کې لګون ته کې حوصله ملو شي او بیا چې کله دی خو پامو کې نو ځان نسلور وانه اړخونه ته ورته سپینه وره په نظر باندې راشي پازه کې نه کور موجود نه زناور او نه ونی بوټي چې دی په ځان نه د لوګه ختمه کړي وا په زخمی کسان بار ترو باسه نور ته واچي او بیا وره واخلي او دغه په ویل کول باندې شروع واچي د پاره چې د نم او بجوړي کو چې کله سامان چک نو باغ کې ورته سره کار سيزونه هم ملو شي کوم چې دوی د مغه سړي را بیل کی کوم کسان جمله شو بیا د غوي لاشونه را واخلي او دغه جزې لری دوړو نه پس وره په ور واچي د پاره چې دا خراب نشو کله چې مونږ بیا د رسکی والا بچ کی چې دا غوي ته پسې حالت کې ملو شي په دې وخت دوی د پاسمان کې جس په نظر باندې راشي د ټول ورته په زور باندې چغه را شروع کی هغه جس تر دې د پروچتو چې دوی یو کس ورته هم په نظر باندې را نشي په دې کې به دوی باندې ځل بیا شپراشي چې دغه ټوپ ټول واپس پاغه ما چې جس کې ورننوزي او پاغه کې پناه واخلي په سبب باندې نن ډونو مې کس په هوش کې راشي لکه نه چې حادثه شی به پکې به هوش شوی او تر دې پورې په دې وخت کې زخمی او چې دوی هم نشو خو بیا هم د دې باوجود هغه خپل خور لزان برو رسي هدا بیا پاغه کې خپل ملګری دا خبرو کی بستا مور پکې هم مړ شوی دا چې دې پورې دوه سره په دې خبر باندې پوه شي چې زما د خور نه علاوه زما په دې ځای کې څوک هم نشته بیا د خپل پلار په باره کې سوچونه را شروع کی ولې چې په دې وخت کې دوی په خپل کور کې आवाज پرې خودلو د زر بار تروزي او بیا پس مکه باندې یو غټ نشان جوړول شروع کړي د پاره چې بر په مونږ باندې جس تیریږي چې مونږ ورته په نظر باندې راشو په دې کې یو بل جز واقعي په دغه ځای باندې تیر شي دا ټول ورته شي او پړقي چې ورته وخی خو د یو کس چې هم هغه ته ورونه رسیږي پرې سټو پټو د یقین پیدا شي چې ګدي شوغي مونږ لیدلو خدا دوی غلط فهمي وو په دې کې په دې باندې ځل بیا شپراشي پوسټو پټو دغه ګروپ دا سوچونه را شروع کړي چې اخر مونږ پرې ځکه خپل ځان ژوندۍ څنګه وساتو په دې کې څه کسان ته درا یاد شي چې بجس کې بیټران هم موجود وي او دغه بیټران په استعمالولو سره کوم ریډیو او چلو په دې سره مونږ مدد راغوښتي شو دا کسان بیا ځان لات پس ناس طریقې سره جشمه را جوړ کی او سلور کسان دغه بیټرانو درولو د پاره په سفر باندې ور روان شي چې کله لغون ته مخکې لاړ شو شاته پامو کی نو وي تخپل جس په نظر باندې ناراضي د کوم نه چې دوی په دې خبر باندې پوه شي چې کوم جس مونږ ته پرګه فاصله کې په نظر باندې ناراضي هغه د برنه جس څنګه په نظر باندې راځي په دې وخت کې په دوی باندې وره خویدل شروع کی د سره وای چې دوی واپس پراتک باندې مجبور شي اوس په دوی باندې په دغه ځای کې یو هفته تیر شي او دوی سره چې په دغه جس کې څومره خوراک موجود هغه ټول پټوله ختم شوی وي د ډیرو لګي د لاسه د ګونګټو په خوراک باندې شروع واچي خدای خوند لغون ته هم د دوی خوښ نشي په دې وخت کې نه دونی یو کس دوی ته وای موږ لاس په دې وخت کې دا پکار دي دا کم کسان چې مړ شي دي چې موږ د دوی وجودونه خورو کدي چې په دې طریقې سره موږ ژوندۍ پاتې شو په سره په دې ګروپ کې جګړه را شروع شي څوک دا خبره کوي چې دا غلط کار دی څوک دا وای د خپل ځان د ژوندۍ ساتلو لپاره د نه علاوه موږ سره یو طریقه هم نشته وخت تیریږي او دوی دا لوکا ورس تروزه سیوا کیږي د دې حالت په اخر کې تر دې پورې خراب شي چې څه کسان پک د خپل بوټانو تسمیه خولل شروع کوي او سپکه سیګریټ هم خوري خو دوی دا لوکا په طریقې سره هم نه ختميږي چې کله لغون ته ورځي تیر شي نو ډیر لوګي د لاسه د ناندو بیمار خور هم په حق باندې ورسي په شکل دی یو بل مرګري مړ شي نو کوکو نو میو کلاړي خپل خاندان د پاره یو خط لیکل شروع کی ورې چې دا غوز د یقین پیدا شوه یو ورځ بزر دی غون ته کې هم رما په دې کې پاغزه کې بدوی باندې پوره نه خروزي تیر شي او د ډیر لوګي د لاسه د دې دماغونه هم کار پر خودل شروع کی د سر په دې وخت کې نه خوراک موجود او نه امید چې سره بچي د مړو کسانو د وجودونو د خړلو فیصله وکي سره کسان نه دغه جزبار ته روزي او چې څنګه د کسان په خړل باندې شروع واچي نو دنه چې په جس کې کسان موجود هغه هم خپل اراده را بدلی کی په دغه جس کې 15 کسان داسې هم موجود کوم ته چې
مرګ قبولو او دا کار د سره هم خوښ نو چې موږ په خپلو باندې د خپلو ملګرو لاشونه خورو. داسې کسان هغه لاشونه لرې یوسي او د هغې په کټ کولو باندې شروع واچوي دې دپاره چې 5 کسانو ته دا په نظر باندې رانشي او هسې هغوی ته پرې تکلیف محسوس نشي. په دې وخت کې په اور کې دننه دوی ته یو سوټکیس میلو شي د کوم نه چې دوی ته یو ریډیو میلو شي. دوی هلته کې څومره هم څیزونه موجود وو هغه رایوځای کړي او یو انټینا جوړه کړي. پس دې کې چې دوی کله ریډیو آزاد کړي نو دا خبر ورته میلو شي چې حکومت دغه ورک شوي جز د رامعلومولو دپاره پوره 66 جازونه لیږلي او خو له هغې ملبه ورته په یو ځای کې هم میلو نه شوه. د سره وایي چې حکومت دا فیصله کړې ده چې موږ به دا اپریشن ودرو. د دې خبر په اورېدو سره هغلته کې د موجود د هر یو حوصله ماته شي او چې باقي څومره هم 15 کسان هغلته کې پاتې وو هغوی هم مجبورا د خپلو کسانو د غوښو په خوړلو باندې شروع واچوي. 3 کسانو یو ځل بیا دغې بېټانو د راوړلو کار شروع کړي دې دپاره چې موږ پرې د بار دنیا سره رابطه وکړلی شو. هغوی هلته په لهو ګنټو پورې مسلسل سفر وکړي چې په اخره کې هغوی ته له جز څه ټوټې په نظر باندې راشي. پس کې هغوی ته د یو کلاړي لاش هم میلو شي کوم چې د حادثې په وخت کې د جز ښکته غورځېدلی و. هغه بیا دوی په هغه ځای کې ښخ کړي او چې کله شپه شي نو دوی په هغه ځای کې د یخنۍ نه ځان د بچ کولو دپاره د یو غټ کاڼي د لاندې نه پناه واخلي. په سبا باندې دغه کسان چې کله سترګې وغړېږي نو ګوري چې موږ په دې وخت کې په اوره کې ښخ شوي وو. یو کس پکې تر دې حده پورې خراب شوی و چې سترګې یې سقا شوې وې. دوی باقي د مخکې تلو همت ونه کړلی شو په دې طریقې سره دوی خالي لاسونه واپس راشي. اوس په هغه ځای کې دوی 18 ورځې برابر شي. بیا ناڅاپه ورځ داسې طوفان راشي چې دوی دا ټوپه ټول جز د اورې نه ډک شي. اوس چې دننه څومره هم کسان موجود وو هغوی په اوره کې ډوب شي. کوم کسان چې پکې تکړه وو هزر ته زر د هغې اور نه خپل ځان روباسي او بیا خپلو ملګرو سره د مدد په وخت کې هغوی ته یوه داسې ښځه هم میلو شي د کومې چې په دې وخت کې د اور د وجې ساه بنده شوې وه او مړه شوې وه. خو دې نه مخکې چې دوی په دې خبر باندې لغونته کې سوچ کړو په دې وخت کې بل طوفان هغلته کې راشي. د سره وایي چې نور کسان پکې هم مړه شي. دوی اوس په هغه ځای کې ساه د اخیستو دپاره یو وړوکې غونته کې سوري جوړ کړي او دا دوا را شروع کړي چې په موږ باندې بل طوفان رانشي. په هغه اوره کې دوی تقریبا 2 ورځې بند پراته وي چې بیا نومې هلک ډېر غوسې د لاسه د جز د کړکۍ په ماتولو باندې شروع واچوي. د شیشې د ماتولو په وخت کې هغه پکې خپه هم زخمي شي خو هغه ودرېږي نه چې مسلسل کوششونه پس آخر هغه د سرې په کولو کې کامیاب شي. خو چې کله بار ته روزي نو ګوري چې بار خو نور راختلی دی چې دې په لیدو سره دغه ټوپه ټوله د خپل ژوند خوشحالۍ منا بخل شروع کړي. اوس چې کله 4 ورځې دوی مکمل شي نو دغه ځای موسم له غونډه کې بهترېدل شروع شي. په دې وخت کې بیا دا خبر میلو شي چې د کوکو کلاړي هم په پیپلو کې اوبه جمع شوي دي. دغه د بچ کولو ښه پوره کوشش وکړي خو دې باوجود هغه مړ شي. دوی بیا هغه حق کړي او هغه خط ورله سنبال کړي کوم چې هغه د خپل مرګ مخکې لیکلی و. په 6 ورځ باندې 4 کسان روبرټ ټینټن نوما او نانټو په غر باندې خطر یو ځل بیا فیصله وکړي. په هغه ځای کې د نوما حالت په خرابېدو شي ولې چې د جز د کړکۍ په ایشه باندې چې کوم خپله خوږ شوې وه هغه زخم اوس خراب شوی و. هیک یوازې واپس خپل جز ته راشي خو راتلو سره د مغز سرې بېهوشه هم شي. باقي 3 کسان اخر په ګرځېدو کې د جز هغه نیمه سره معلومه کړي په کومه کې چې هغه بېټانې موجودې وي. په هغه ځای کې دوی ته څه شرابو بوتلې او سګرټې هم میلو شي. خو بیا چې کله دوی هغه ریډیو را پیدا کړي او را شروع وکړي نو په هغې کې ورته دوی ته هېڅ قسمه څه جواب میلو نه شي. په دې وخت کې د نوما حالت نور هم په خرابېدو شي. خوراک څښاک هم پرېږدي دې دپاره چې زه هسې هم مړ کېږم چې نور دپاره خوراک پرېږدم. ته بیا په هغه ځای کې پیراشوټ هم میلو شي چې دوی بیا د هغې کپړه راوځي کړي او د هغې نه ځان دپاره یو بیګ جوړ کړي. دوی ته بیا په ریډیو باندې خبر میلو شي چې حکومت دغه لاشونو د رامعلومولو دپاره یو ځل بیا اپریشن را شروع کړو. په دغه شپه باندې نوما هم مړ شي. دوی چې دغه لاش ته پام وکړي نو دغه په لاس باندې ورته یو خط میلو شي. په پای کې دا لیکلو چې زما لپاره دې نه بله یوه غټه هم خوشحالي نشته چې د خپلو ملګرو په منځ کې مړ شوم. د دې خط په کتو سره روبرټ ټینټن او نادو تر دې حده پورې دغه د حوصلې نه متاثره شي چې یو ځل بیا هغه پیراشوټ او خوراک د ځان سره راواخلي او د مدد د راغوښتلو فیصله وکړي. دوی چې په غر باندې کله ختل شروع کړي نو په تلو کې دوی د غر څوکې ته ورسېږي. په دې سره دوی داسې لګېږي چې موږ اوس ابادۍ ته راورسېدلو خو په دې وخت کې دوی مازغه کار پرېږدي. په ځای کې نور هم بلا غرونه موجود وو د کوم چې دا مطلب و چې دوی دپاره لا نور هم بلا سفر پاتې دی. ټینټن د خپل مزغون د کار په اخیستو سره دواړه ملګرو ته خپل ټوپه ټوله خوراک ورکړي او په دې سره هغه واپس د جز اړخ ته راشي. روبرټ او ناندو مسلسل 10 ورځې سفر وکړي. په اخره کې هغوی یو داسې علاقې ته ورسېږي چېرته کې چې اوره له غونډه کې کمه او دې سرې صفه اوبه پکې هم موجودې وي. په ځای کې هغوی تر سیند نه اغاړه په اس باندې ناست یو کس هم په نظر باندې راشي. دوی ورته په هغه ځای کې په زوره باندې چغې را شروع کړي خو تیز اوبو د وجې هغه ته دوی یوازې د سره هم ونه رسېږي. هغه کس بیا دوی ته یو کاغذ او پنسل راولي چې دوی په هغې کې خپله ټوپه ټوله کهاني ولیکي او بیا هغه کس هغه کاغذ د ځان سره کړي او زر تر زر پولیس سټیشن ته لاړ شي. په هغه ځای کې بیا د ریسکیو میشن را شروع شي او بیا کس روبرټ او ناندو ځان سره بوځي او هپ بلا خوراک پې وکړي. دا خبر چې کله په ټول ښار کې خور شي نو په دې سره د ریسکیو ټیمونه زر ته زر را روان شي او په باقي کسانو پسې په ګرځېدو شي. د دې حادثې تقریبا په 2 ورځ باندې د ټوپه ټوله کسان بچ کړلی شي او واپس خپل ښار ته راوستلی شي. د ټوپه ټوله ټول مخکې هسپتال ته بوتلی شي او ولې چې په دې وخت کې دغه ټوپه ټوله حالت د حد نه سیوا خراب و. په هغې جز کې لا ول 45 کسان موجود وو خو په آخر وخت کې په هغې صرف او صرف 14 کسان ژوندي پاتې شي. تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته
خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. مال راکې اجازت. بای بای.